د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال وویل چې د هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پام کې لري هغه ځمکې چې تر دې مهاله پورې ځینو پانګوالو ته د کارخونو د جوړولو په موخه ورکړل شوي دي او دوی تر اوسه د یادو کارخونو په جوړولو اقدام نه دی کړی، نو ورکړل شوي ځمکې به بیرته ترېنه اخیستل کیږي او نورو خلکو ته به د ژر کار پیلولو په شرط ورسپاري. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې ډیر ژر به د بلخ ولایت له صنعتي پارکونو څخه په همدې موخه څارنه او سروې پیل کړي. د اختر نه وروسته هیڅ چاته دا موقع موږ نه ورکوو چې بیا دوی په دې بانه په بله بانه باندې د ځمکې وزنډوي کارې. نو ټولو ته زموږ دا خبره ده چې صنعت او تجارت وزارت خپل جناب وزیر صاحب د ولایت مسؤلین ټول دا تصمیم نیولی دی که په دغه وخت کې د خلکو خپل راله او مراجعه وکړه، خپل ځمکې بیرته فعاله کړي، فابریکې پکې جوړې کړي، ځمکې دوی ته ورکول کیږي او په غیر صورت کې د ځمکې ټول مسترد کیږي، بیا به بل تاجر او بل صنعتکار ته به د ځمکې ورکول کیږي. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ مسؤلینو همدا راز وویل چې دوی په دغه ولایت کې د سوداګریزو اصولو سره سم پانګوالو او سوداګرو ته د ټولنې د اقتصادي ودې په موخه ګڼ فرصتونه برابر کړي دي.